أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظیم. دغه آیت کریمه کې هم الله جل جلاله د یهودو مذمت بیانوي چې دا هغه خلق دي چې اکومې نقلیاتو کې اکومې خبرو کې که د دین خبرې دین طرف ته منسوب وي د دوی دنیاوي مفاد وي پکې نو د هغې اتباع کوي او په کومو خبرو باندې چې الله جل جلاله نه راضه کېږي هغې پروا نه کوي که د آخرت یې پکې نقصان هم وي چې د دنیا فایده پکې وي هغه کوي. نو آیت کریمه کې الله جل جلاله چې کوم بیان کوي او د کومه واقعات شوي دو نو دا الله جل جلاله د سحر جادو او د معجزې د کرامت په مابین کې د فرق د پوره دغه کوم فرشتې الله نازل کړلې نو د دغه نزول یې وکړو. واقعه داسې وه چې مخکې وختونو کې جنات دا به اسمون ته وختل الله جل جلاله به کوم یو حکم هغه فرشتې ته سناو کو چې دنیا کې داسې کیدونې دي داسې کیدونې دي نو فرشتې به د هغې خپل مبین کې سمای دنیا تر کوزې شوې تکرار به یې کوه چې الله جل جلاله څه وویل وغیره وغیره. نو دغې جناتو شیاطینو به هغه خبرې څه نه څه ورودلې او یو لین به یې داسې ملاو کړی د دنیا پورې یا ورکوز شول بهرحال دنیا ته به یې خبره ورسوله. دلته کې کوم کاهنونو جادوګرو هغې ته به یې خبره وکړه چې فلونکي زوی کې د فلونکي سره مثلا داسې کیدونې دي نو هغه خو به نسته دغې ته و چې خلک پوی تر تلل دا دعوې وي چې موږ ته مثلا نعوذ بالله د غیب علم حاصل ده نو چاته به یې وویل چې داسې به کېږي په سلې کې به چې ته یې وار اشتیا شوله وشوله نو د باطلو خلکو سل غلطۍ هغه څوک نه ویني یوه صحیح هغه یې ویني او د صحیح خلکو د نیکو خلکو 99 صحیح نشي لیدی یوه خطا هغه لیدی شي دا مسلمه خبره ده. نو به هر حال که بیا هغه نوره درویښ هم شي خلک چې نه فلونکي زوی کې چې کومه خبره کړې او داسې شوي وو نو به هر حال بیا دغه کومې خبرې وي دا دوی محفوظ کړلې مفسرین لیکلي داسې دي کاغذونو کې دا ولیکلې جادو مودو دغه کاهنونه به کول د جادو په زور باندې به ډېرې خبرې کولې او د هغې سره یې په خلکو کې نقصانات کوله. د سلیمان علیه السلام زمانې کې هم دغه خبرې شروع شوې نو بعضې مفسرین لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام بیا د دوی نه کاغذونه جمع کړل په یو صندوق کې بند کړل او یو زوی کې هغه دفن کړل. سلیمان علیه السلام دوی ته دمکی هم ورکړي چې دا به څوک نه کوي داسې اعمال به څوک نه کوي. نو بیا چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو نو دوی جناتو هغه صندوق ارویسته بیا خلکو ته ووی چې د سلیمان علیه السلام هغه کوم دغه عجیب حکومت چې و
نو دا داسې څه خاص خبره نه وه، بلکې دا د کاغذونو په زور باندې یې کوم. نو دا یو قسم ته جادو و، نعوذ بالله. حتی چې بیا دوی دغه شای شروع کو او سلیمان علیه السلام ته د کفر نسبت وکړو چې دا سلیمان علیه السلام هم نعوذ بالله کافر و. د یهودو کوم مقدس کتابونه دي تقي صاحب لیکلي دي چې په هغې کې دا خبره ذکر دو چې سلیمان علیه السلام ته دوی د کفر نسبت کوي چې اعظم بلدا مرتد شو. بهر حال بیا په دوی کې دغه جادو مادو دا رایج شو، نو خلکو هم دغه او دوی به خلکو ته سویل د جادوګرو د کاهنونو چې دا موږ د سلیمان علیه السلام نه زده کړه ده، نو لہذا دا معجزاتو یا دا مثلا کرامت ته. نو بیا خلکو دوی پیشویون مقرر کړل، په دین کې یو قسم ته اتباع پسې کوله او دغه باطلو اشیاو ته خپل دین ویه. لہذا الله جل جلاله د دوی فرشتې نازلې کړې او دا شهر کومو بابل، په عراق کې بابل یو زوی و شهر و. نو په هغه کې چونکې دغه شای انتهایی په عروج باندې و، نو الله جل جلاله دوی فرشتې نازلې کړې، یو هاروت او یو ماروت. د دې خبرې د پوره چې خلکو ته دا وشی وي چې ګوره معجزات څه شی ده او کرامت څه شی ده او جادو څه شی ده. دنیا کې دا خبره د دغې نه اوس خارجي خبره، بلکې دا خبره سر ته به شا ورسوو. نو خلکو ته به دا شیله چې ګوره جادو داسې ده، خو کس وي د جادو زده کوئ ما داسې نه چې سبو ته بیا تاسې په دې کافر شوئ، د عذاب مستحق دی الله به شوئ. صرف یې دې ته تشوي چې تاسې دا ووینئ چې جادو دا شاید د موږ ته کوم خلک دغه پیشویون چې جوړ شوي دي دا خو جادو کوي. دا معجزه نه دو، معجزه خو د پیغمبر سره خاص تو. معجزه او جادو کې فرق ته. معجزه دا د چا ذاتی فعل نه وي او جادو دا د بنده دا ذاتی فعل وي. پیغمبر که وغواړي چې اوس داسې وشي معجزې په طور، الله نه یې غوښتي نشي کېدای. او جادوګر چې وغواړي چې مثلا زه د دغې شي نه دا شای جوړوو، هغه یې په هغې وخت جوړوی شي ځکه چې دا د ده ذاتي فعل ده. کرامت دا د ولي نه صادرېږي. ولي که وغواړي چې بطور کرامت ته د ایمونه دا شای صادر شي چې الله یې ته نه یې خوښه نشي صادرېدی. او جادوګر چې په خپل جادو باندې وغواړي هغه صادروی شي. بهر حال اوس ګوره د معجزې او د جادو په مابین کې په دا خبره کې مو فرق بیان هم که چې جادو دنیا کې څومره شیونه دي دا ما تحت الاسباب دي. لکه مثلا په چوړه باندې ته یو شی کټ کوې، مری ور باندې سیرې، نو مری په باندې وسیرې سړی وي نه مړ شي. د مړ چې شه د عیسۍ وجې نه مړ شه، دې سبب څه ځکه چې په چوړه باندې زون وسیرو. څوک په ګولۍ باندې وولې نو هغه یې سره مړ شي، ویلې مړ شه، دې سبب څه شو دغه ګولۍ لګېدل و. یا درنګې یوه بیماري د هغې دپاره سړی دوی استعمال کړي نو د ټیک کېدلو دپاره چې دا ټیک شه، په څه شي ټیک شه؟ اسباب څه و دغه دوی استعمال وه. یا څوک مثلا زهر وچ شي نو په هغې سره څه مړ شي، نقصان وشي، د دې سبب څه شي مړ که؟ د زهر په سبب سره دا مړ شو. دا ما تحت الاسباب امور دي. جادو هم د دغې اقسامو نه ده. څه کلمات زده کي، څه حروف زده کي. فلسفه لیکلي دي چې بعضې حروف او کلمات په هغې کې تاثیرات وي. دغه رنګې څه تخیلات هغې څوک پریکټس وکړي، مسمریزم، نو په هغې کې یو تاثیر وي. نو بهرحال جادو هم دا د ما تحت الاسباب شیونو وله ده چې څه اسباب هغه استعمال کړي نو د هغې نه پس ته بیا په اشیاو کې تبدیلي اردرومي. او هر چې معجزه او کرامت ته نو دغه چې دا د اسبابو ما تحت نه وي، بلکې دا د الله جل جلاله طرف نه د یو پیغمبر دپاره یو خصوصیت وي، دارنګې د یو ولی دپاره یو خصوصیت وي. او جادو دا د دغې بنده فعل ذاتي وي، دا یې چې وغواړي دا یې کوی شي. او معجزه دا د پیغمبر دا فعل ذاتي نه وي. کرامت دا د ولی فعل ذاتي نه وي. نبی علیه السلام دا دی نه په غزوه خندق کې ده، د څو ورځې نه وژه ده، په خېټه مبارکه یې دوه کوڼي تړلي دي، هېڅ نشته ده. او بیا چې کله صحابي دعوت وی ته وکړه په کور کې، یو کچیکا یا لول که او څه داسې وړه آی وغږل،
نو الله پاک طرف نه اشاره وشو چې اوس په دې کې برکت تا چاو بطور معجزات خالی غوږه مبارکه ورتو کا دام په اوچوا نو اوس زه دا ټول لشکر ته کپی کوم حالانکه د اووې کسانو مړی هم سامانه وه او الوړ لشکر چې دا هغه د پوره کپي شوله په سفر علیه السلام راونده د اتندې نه ځناور مړېږي نبي علیه السلام ته خلک راوویل چې داسې صورتحال پیش ته ډېر بالکل چې لشکر کې اوبه ختم شولې ارد ګرد نشته علیه السلام یې ته وایي چې چېرته چا سره لوټا کې څه پوتې دي وی چې آو وی چې وروره چې دا استعمال نه کوئ لونکیزو کې پړاو کله وچو نو بیا دا وروره نو چې کله هغه لوټای وروړله داسې کښېږدوله یو برتن کې علیه السلام ګوتې مبارکې پکې کښېږدولې ور ډوبې کړې او صحابه فرمایي چې موږ لیدل چې د نبي علیه السلام د ګوتې مبارکې نه داسې د بیف ورې ووتلې بیا برتن یې نه ډاکې کړې ځناور په باندې موړه شولم صحابه وچښلې او درنګې نوره لوښي څومره چې آیو نه ډک کړل دا معجزه وه خو په هغه وخت کې اوس خلک تږي دي ځناور مړېږي د تندې نه پیغمبر علیه السلام موجود ده اوبه نشي پیدا کوی نو دا د الله جل جلاله چې کله ورته خوښه شي بیا معجزه ورنه صادره شي د ده فعل ذاتي نه وي خلق دا په دغه کې سره ګډوډ شوي وو چې جادو ته یې وغیره ته یې معجزې ویلې او چا چې دغه اعمال کول هغې به دا معجزه ثابتوله کرامت پې ثابتوه خلک دوی پیشویون جوړ کړل نو الله جل جلاله دغه فرشتې دار نازلې کړلې د دې دپوره چې خلکو ته تاسې دا واضح کوئ چې ګوره جادو دا دغه شی ده دا نه چې د موږ یې ته کوو دا د دغې شي د وجې نه کېږي به دا شی نه پیدا شي مثلا او هر چې معجزاتو هغه بل شی وي هغه د چا په اختیار کې نه یا د چا په وس کې نه او د هاروت ماروت متعلق لکه دا د اصل واقعه وه خلکو کې مشهوره یوه منګړت خبره چې د دغې هېڅ قسم ته څه بنیاد نشته دا اسرائیلي روایات دي ډېره خلکو به اورېدلي موږ هم اورېدلي دي کتابونو کې هم شته ده چې یی چې د هاروت و ماروت دا دوی فرشتې وې نو د انسانونو په ګناهونو باندې و چې یا الله دا انسانون خو د ډېر ګناهونه کوي بیا الله پکې ته و چې دې ته خو مو خواهشات ورکړي که نه شیطان نفس لګېدله نو که بیا دا ولګي یا الله د دومره نعمتونه دي د وسره علم دا وسره بیا څرنګې دومره ګناه کوي الله پکې ته و چې تاسو ته دیر کړم دغه خواهشات بیا تاسې څرنګې تاسې نه کېږي که نه کېږي وایي چې موږ تیار وکړه نو الله پاک دوی ته انساني خواهشات هغه ور کړه دنیا تر کوزې شولې ګرځېدلې نو په یوه ښځه باندې چې د هغې زهرا نوما وه عاشقې شوې چې په عاشقې شوې د هغې نه دوی د بدعملۍ مطالبه وکړه عیاذا بالله نو هغې ورته ووایي چې داسې خبره ده چې تاسې به دوې کیسې کوئ یو به موږ ته اسم اعظم ار شوی هغه اسم اعظم چې تاسې په تیر کوئ په زون باندې بیا اسمون ته په وخت کېږي چې په زون یې تیر کوئ بیا اسمون نرکوزې شوی دا اسم اعظم به مو تر وشوی هغه یې ور وشوی دویمه ده چې د مو سره دغه وړوکی ماشوم ده دا قتل کوئ نو دوی ورته وویل چې دا موږ نشو قتل کوی قتل خو ډېره غټه ګناه ده بدعملي کوي فرشتې دي او قتل چې دا وي چې دا غټه ګناه ده نو وی به دغه غچې وچال یو ته دا جوړ کړه زهرا چې دغه څه مشروب د دا تاسې وچ شوی شراب و ډېر خوندور دي هغه یې په وچښله نو دې ټیم کې دوی په زور نه پوهېدلې او وړکی هم قتل که نو دغه وخت کې دغه زهرا کومه ښځه چې وه دې وویل چې دغه خو د دوی نه ډېر غټ ګناه وشو قتل یې وکړ اوس په د الله عذاب په مندر درومي لہذا هغې په زور باندې اسم اعظم تیر که هغه اسمون ته وختله نه د اسمون کې نه کوم ستوره چې ده که نه دغه زهرا ده او سویل څه شی د مشتري ده وغیره وغیره زحل ده نو دا په هغه ستوریو کې دغه کوم ستوره چې ده هغه ښځه د اسمون ته بیا وختله او بیا چې کله د فرشتې په خوش کې روغلې توبې شروع کړې چې یا الله دا خو موږ نه ډېر غټ ګناه وشو نو الله پکې ته چې اوس سزو ځون ته خپله منتخبه کړئ په دنیا کې دیر که آخرت ته یې پرېږدوئ نو دوی ورته وایي چې یا الله آخرت خو ډېره همیشه زندګي د څومره عذاب وي دنیا به کله خو تېره شي نو موږ ته په دنیا کې سزا وکړئ نو بیا دوی الله پاک پې وکړي کې ارلا کې کړلې قیامت رسېدلی دغه خبره بالکل بې بنیاده دو منګړک تو هېڅ قسم ته د دې څه حقیقت نشته دا خبره چا اورېدلې وي که نه که نه مو اورېدلې دا داسې ده درویښ چې دا ډېر زر د مشهورېږي
نو هغه چې رښتیا وي زیرسي درویغې کله ړنګ کړی درویغ رښتیا څوک سره اور وي نه. اوس کېدای شي دا واقعه مو بیان کړه په دې کې ډېرې ملګرو نه رښتیا واقعه یې شوي دغه غلطه زده کړي. رښتیا واقعه دا دغه دو چې خلک جادو زده کړه معجزه یې ورته ویل. بیا الله پاک د دغې خبرو د پره چې ګوره دغه شی چې دغه جادو ده چې د خلک کوي دا معجزه نه دو فرشتې وي تر ولرل چې خلکو ته یې ورزده کوی. نو فرشتې به کښېنستلې داسې په زوی کې خلک په پر جمع شول وی چې کس وی موږ تاسو ته الله پاک دې پره لږلی یو چې د جادو او د معجزې فرق ته وښیو خو کس زده کوی یې ما صرف ځون په پوی کویا او که زده مو کړله نو بیا پکې نقصان دی توسې وي بیا به دوی دا وینه زده کړله بیا به یې د هغې په ذریعه سره څه کول د امیه او بیوي ښځې خاوند په مباین کې به په کې نفرت سره پیلاو کا به سره په جدا کړل یا به په چا څه وکړل په چا څه نو الله دې دغه مذمت بیانوي. اوس جادو زده کول څرنګه دي؟ جادو هم مختلف اقسام دي ډېر قسمونه دي خو من جمله د هغې نه که جادو داسې جادو وي یا دغه رنګې تویزونه چې کې الفاظ کفریه وي درنګې د شیاطینو نه د جناتو نه په کې امداد غوښتل وي او جادوګر چې کوم د کاهن د دغه هم اعتقاد داوي عقیده دای چې زه عالم غیب یم نو دغه جادو چې دا کفر ده دغه کس هم کافر ده او که دا څوک زده کوي نو هغه هم په دې باندې کافر ده او حکم دی دغه کس دا مرتد ده دا واجب القتل. او که جادو داسي چې هغې کې الفاظ کفریه نه وي د جناتو نه استمداد مدد غوښتل پکې نه وي نو بیا دغه رنګ جادو او خلکو ته په دې ځای ضرر ورکوي دغه حرام ده او د کوونکی واجب التعذیر ده قاضي ته مفوض ده حوالې ده چې کومه نمونه سزو ده ته ورکوي. او هغه جادو چې هغې کښې الفاظ کفریه نه وي د جناتو نه پکې امداد نه وي بلکې د باطلو جادوګرو د مقابله د پورې دی زده کوي او دارنګې چاته په ضرر هم نه رسوي نو بیا دغه مباح ده. خبره پوه شوئ؟ او دارنګې تعویضونه داسې تعویضونه کول په چا باندې چې په هغې سره هغې ته نقصان رسي ضرر رسي دغه هم دا جایز نه دي. او که څوک ته جایز یی نو کوونکه هم جایز دي چې دا جایز دي ته په چا باندې څوک په دې لیونای کا او څوک په دې باندې په څه وکړه نو دغې ته بیا حرامو ته حلال ویل دا هم کفر ده. بهرحال سړی دی دغې خو یو لروی ګوره دغې ځای کې هم الله فرمایي هلته کې زه خپله خبره بیا ته کوم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا دوی اتباع وکړله پیروي وکړله ما د هغې شي تتلو شیاطینو چې ویبو شیاطینو علی ملک سلیمان په عهد سلطنت سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمانو نو دا خو به دوی پړاو کوو او خلکو ته به چې دا سلیمان علیه السلام کوو او دا کفر ده بیا وی سلیمان علیه السلام هم کافر و نعوذ بالله انبیاء کرامو نه داسې شی څه دیریږي بیا به دوی ووایي چې الله وما کفر سلیمانو او کفر نه وکړه سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیاطینو کفر کړه و په څه شي یعلمون الناس السحر چې دوی به ورزده کوو به خلکو ته السحر جادو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما انزل على الملكين او هغه شی چې نزل کړه شو په دوی فرشتو باندې ببابل په بابل شهر کې چې دا په عراق کې و فرشتې څوک وې هاروت او ماروت وما يعلمان من احد ما نفیادو وما يعلمان او دوی به نه ورزده کوو من احد من زائد ده من احد چاته هم د امره پورې به یې نه ورزده کوم تر څو پورې به چې دا نه وي ته دي څه به ورته ویل حتی تر دې پورې یقولا چې دوی دواړه به ورته وویل انما نحن فتنة چې خبره دا ده چې موږ فتنة امتحان یو د الله پاک طرف نه فتنة بلیة د الله طرف نه ګوره ته امتحان یو چې ودره تاسې خو اوس موږ وینو جادو ده چې زده کوئ او که نه یې زده کوئ
فلا تکفر نو تاسې کفر مه کوئ ځکه چې قصدا مو کو بیا به تاسې هم کافر شوئ. نو دوی به څه کول؟ فیتعلمون منهما نو دوی به زده کول منهما د دوی دواړو نه ما هغه شی یفرقون به بین المرء و زوجه چې دوی به تفریق اروسته په دې سره جداوله به اروسته په دې سره بین المرء و زوجه په مابین د خاوند او د ښځې د ده کې په یې مابین کې به نفرتونه پیلاو کړل، بغضونه به پیلاو کړل. ښځې به د خاوند نه نفرت کوو، خاوند به د ښځې نه نفرت کوو. خو وما هم بدارین به من احد او نو دوی بدارین وما هم او نو دغه سحره جادوګر بدارین ضرر ورکوونکي به په دغه جادو سره من احد هیڅ چاته هم الا باذن الله مگر په اجازت الله په حکم په اراده دی الله سره، په اجازت الله سره، په اراده دی الله سره. کله الله جل جلاله خوښه شوه د به جادو وکړل نو هغه کس ته پکې مبتلا که هغې ته به الله په آخرت کې بدل ورکړي او ده ته به الله جل جلاله سزا ورکوي. او کنی ده به جادو وکړله خو لیکن د هغې به څه اثر نه و، الله به خوښه نه وه. نو ګوره اوس د هغه خبره دلته کې هم چې موجوده وخت کې یقینا دا عمل شروع ده، دا تویزونه او دا کیسې پیسې، خو سړی د خپل اعمال کوي. سبینه وخت کې معاوضتین قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا صورتونه د فزون باندې چوف کوي، په ده باندې هېڅ قسم ته جادو تعویض نظر وغیره څه اثر نشي کوی. درنګې د ماشوم په وخت کې دا فزون باندې دی چوف کوي، په یقین سره دی چوف کوي، درې ورځې دی هر یو صورته هېڅ قسم ته شاید ته نقصان او ضرر دا نشي ورکوی. تاثیرات اشتا مخکې مو وویل اور چې دا سوځول کوي. ابراهیم علیه السلام دومره تیز اور ته ورو چې د چې په هغو کې مرغای نشه په تېرېدی، دا د وینې الله ته چې یا نار کوني بردا وسلام علی ابراهیم. په ابراهیم علیه السلام بالکل سلامت شه. هغه ابراهیم علیه 40 ځای پکې تېرې کړي، یو 20 ته هم ضرر نه ورسوله. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په یوې قلعې باندې محاصره کړې وه. نو آخر د قلعې والا خلک تنګ شوله، نو هغې عوامو د خپل سردار ته وویل بادشاه ته چې مړه صلح یې سره وکړه، ویر شه. نو آوې ته روغم او د ځون سره داسې یوه بوتل هم راخوستې وه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته چې کله روغ مجلس سره وکړه نو بیا خالد بن ولید رضی الله ته وویل چې د بوتل کې د سره څه شی دي؟ وی دا مې زهر اراخوستي دي. وی په دې څه کوې؟ وی په دې باندې مې دې پرې وړي که د تو سره د مو صلح وشوله خو صحیح دو، او که صلح مو نه وشوله لهذا دغه په دغې زوی کې شه، ځکه چې زه بیا په دې مخ باندې خپل عوامو ته نشه ورتلی، د شرمه د وجې نه زه هغې ته نشه ورتلی، دا به زه بیا وچ شم، ځون به ختم کړم. نو خالد رضی الله ته وویل چې دا ته مو ته روکه. وی ته څه په کوې؟ وی زه یې دې ته څښم. وی ګوره دا ته د ځون سره ډېر ظلم کوې. دا وی چې دومره انتهایی سخت زهر دی چې تر اوسه پورې د چا د دې ترخوله نه ده ښیله چې دا څرنګې تریخ دي، ځکه چې څرنګې چې یو سوس په کومې باندې تېروي نو آوې سره مړ وي. نو لهذا چا د دې ترخوله دې وجې نه ښیله نه چې چا څښلي دي ډایرکټ مړه شوي دي. لهذا دا ته څه کوې دا ویلې څښې؟ وی چې د مو په خپل رب باندې یقین ده، چونکې خالد رضی الله دې وجې نه چې ګوره په دغه سړي کې نرمي غلیدو. په دغې طریقه به زه د اسلام دعوت ورکړي کېدای شي چې الله مسلمان کي، هر چې نفع او ضرر دا خو د الله پاک طرف نه وي، نو یقین دی هغه. لهذا د ده په مخ کې هغه مکمل بوتل وڅښله، حتی چې د خالد رضی الله تعالی عنه څو بیمورۍ وې معمولي غوندې، هغه الله پاک سره شفا. نو چې هغه چې وکتل چا ځینې بوتل یې په سار باندې وړوله، په هغه وخت کې مسلمان شه، کلمه یې تېره کړه. نو نفع او نقصان دا د الله جل جلاله طرف نه وي. تمام خلق ته د دنیا جمع شي، یو کس ته د دغې خبرې دپاره چې دې ته نقصان ورسوو. حدیث شریف ته نبی علیه السلام فرمایي چې الله ورته نقصان خوښه نه وي که نه، دا ټوله دنیا خلق تر جمع شي نقصان نشي رسوی، او ټول خلق ته د دنیا جمع شي چاته فایده رسول وغواړي خو د الله پاک ته فایده او خیر رسول نه وي خوښه، نو دغه ته څوک فایده او خیر نشي رسوی. وما هم بضارین او نو دوی په دې سره ضرر ورکوونکي هېڅ چاته مګر په اراده د الله جل جلاله سره. ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم دوی به زده کوو هغه شی یضرهم چې دوی ته به یې ضرر ورکوو، ولا ینفعهم دوی ته به یې نفع نه ورکوله. ولقد علموا لمن اشتراه او تحقیق سره علمو دوی پوهېدل لمن اشتراه چې البته هغه څوک اشتراه چې چا اوخسته دغه جادو
مالو فی الاخرت نشته دلره په آخرت کې من خلاق د اس حسینا من خلاق من نصیب د س حسینا په جنت کې ولا بئس ما شروا به او خامخا بد دغه شی شروا به شروا من دي باع سره چې دوی خرڅ کو په دې سره انفسهم خپل نفسونه لو کانوا یعلمون کاش دوی پیدلا ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر دی الله رحمت تکسا یو طرف ته دمره سرکشی کوي بل طرف ته الله بیا د هغې د سرکشیو نه د وتلو لیار ویته شي چې الله فرمایي ولو انهم او کچیرته بېشکه سره دوی آمنو دوی ایمان روري آمنو دوی ایمان راوړه واتقوا لمثوبة من عند الله واتقوا دوی الله د عذاب نه بچ کیدونه واتقوا وډور شي د الله جل جلاله نه لمثوبة من عند الله خیر لمثوبة نو خامخا البته لمثوبة بدلادو من عند الله خیر دی الله پاک جانب نه ډیره بهتره لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پیدله په دا خبره باندې نن لږ اوښ چونکې هغه واقعیت تړلی و صرف یو آیت و ستره د دې د وجې نه لږ کتار نه اوږده شوله الله دې موږ ته په دغې خبرو عمل کولو توفیق نصیبه وفرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب